دا ورو سوال کړی دی زه یو دفتر کې کار کوم یو اداره کې کمپنۍ کې او کله فارغ وخت به کیږي خپل کار ختم کم نو کله قرآن تلاوت کوم یا ځان له بل داسې یو فایدهمند کتاب ویم نو دا به جایز یو که نه او کله داسې چې سړی خپل کار ختم کړي او داسې معمولي سترګې پټول غواړي هم په دې خپل ځای کې دا به جایز یو که نه الجواب جواب سره تاسو وکړئ ها وی وایه غلطي وایي دی کولی شي که نه شي کولی دا کار ولې جایز دی یعنې که وده کېږي که دی کتاب وي که دی قرآن وي که دی هر څه نو صحیح شو کار یې ختم کړی بیا هر څه کولی شي یعنی کار ختم کړی دی که دی وده کېږي که دی کتاب وي که دی قرآن وي هر څه جایز دي داسې ده که دا جواب غلط دی داسې مطلق دی جایز دی هر څه نه یاده که دا خبره بیا که خبر راغلی چېرې یو سړی قرآن تلاوت کوي خیر دی مسله دلته بله ده ستا به اوږو ذمواري ده د دې به الله تا نه تپوس کوي زه دې ورور ته دا یم که چېرته تا خپل کار پوره کړی کوم چې تا ته سپارلی شوی دی بغیر د کمي او زیاتي نه نو بیا که پکې دی ځان له قرآن تلاوت کوي اذکار کوي کتاب لولي په نیټ کې څه فایدهمند څه لولي ګوري فایدې دپاره دیني دنیوي بیا پکې څه حرج نشته خو مسله خوب کې ده خوب به جایزي کار یې ختم کړی خوب هم صحیح دی نه خوب نشي کولی ولې نشي کولی خوب ځکه چې ته کله تلاوت کې د قرآن یا ذکر کوي یا کتاب لولي نو ته دا محسوسې چې کله تا ته ضرورت راځي او کله نه راځي او چې اوده شوي کیدی شي د داسې کار نه اوده شي چې هغې کول په تا لازم وي ډډه دې ولګوله او سمه دې ولګوله او ستا 10 منټه بعد یو کار دی پاو ساعت بعد ستا یو ذمواري ده سم خیال دی خرابېدی شي که نه نو خوبونه موبونه پکې نشتي ګورئ او د الله نه ویرېږئ ګوره دا معمولي مه ګڼئ دا بعض داسې خوشحاله شي وایي موږ چې کمپنۍ ته ورشو ګوته ولګو بیا شو صحیح شو د کمپنۍ منیجر مدیر کپیل سودې هر څوک چې د هغه نه خبرېږي هر څومره سره به څه کوي او خبرېږي که زما خوا ته یو ورځ یو ملګری راغی دا مخکینۍ خبره ده 4-5 کاله خو به یې کېږي که لا زیات نو هغه ما ته دا وایي چې نن ما تنخوا واخېسته او یعنې ټینشن کې یم او دغه کې یم نو ما څه ټینشن دی وی دې کې ماله چې کومه تنخوا را کړې ده دا د پوره میاشتې د 2 ورځې کار نه یم تللی نو زه اوس دا پیسې یعنې واپس کول غواړم بلکل یعنې چین او سکون راته نشته او ملګري راته وایي چې دې کې څه دي خو هغوی در کړي دي نو سبحان الله ما خلک شتي ځوانان شتي الله والا شتي یعنې ده سره دې غم دی نو ما چې تا له هغه د ورځې په حساب در کوي او یا ته د هغوی نه پټ راوتی یا تا دوکه ورکړي نو بیا ورته صفا خبره وکړه او که هغوی ته پته وي چې او د 2 ورځې نه دی راغلی او د هغې باوجود یې تا له پوره تنخوا در کړې نو بیا خو د هغوی کار دی تا له پوره در کړی څه خبره نو الحمدلله خلک شتي خو دا لږ دي دا لږ دي الله دې موږ له توفیق راکړي چې کومې ذموریانې زموږ په اوږو دي چې هغه پوره سرته ورسو